أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، د مکې مکرمې په فتحه کې، د حنین په غزا کې، د طائف په محاصره کې، د دغه ټولو واقعاتو په جریان کې عروه نه و موجود. دی و اردن ته په سفر تللی و چې د ثقیلې اسلحې جوړول زده کړي، او دغه ټول کارونه د ده په غیاب کې پیښ سوه. دغه عروه ابن مسعود د هغه خپل سفر څخه د بیرته راتګ په حال کې و چې دغه حالات ټول ورته وویل سوه. مکه مکرمه فتحه سوه، ثقیف او حوازن ماته وخوړه، طائف محاصره سو. ټول حالات په تفصیل سره ورته بیان سوه. د دغه حالاتو په اورېدلو د عروه و زړه ته اسلام ننوتی. نو طائف ته نه ولاړی، بلکې مدینې منورې ته ولاړی. یعنې د اردن څخه د ده رجوع او بیرته راتګ د طائف په عوض مدینې منورې ته وه، او هلته یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حضور خپل اسلام اعلان کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په اسلام ډیر خوشحاله سو، ځکه د عربو ډیر لوی مشر و اسلام ته داخل سو. بیا نو عروه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه اجازه وغوښته، ویل یا رسول الله، غواړم چې خپل قوم ته ولاړ سم او هغه و اسلام ته دعوت کم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د اهل طائف عناد ورمعلوم و. و عروه رضی الله تعالی عنه ته وویل، که ته مسلمان ورسې وژنې دي. عروه رضی الله تعالی عنه ویل، که څه هم ومې وژنې، خو زه باید دعوت کم، اجازه راکه چې ورسم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په تکرار سره ورته وویل، وژنې دي. عروه رضی الله تعالی عنه ویل، که څه هم ومې وژنې، خو زه باید خپل قوم و اسلام ته راوبولم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د تلو اجازه ورکړه، او عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په دې نیت د خپل قوم پر طرف رهیسو چې خپل قوم و اسلام ته راوبولي. د عروه قوم چې د ثقیف قبیله ده په دې نه دي خبر چې عروه مسلمان سوی دی، ځکه دی په اردن کې و او د هغه ځای څخه مدینې منورې ته ولاړی او مسلمان سو. عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه و طائف ته ورسېدی. هلته یې د قوم د طرفه ډېر تود هرکلی او استقبال وسو. خلقو د ده په راتګ خوشحالۍ جوړې کړې. د طائف د مشرانو دا عادت و چې د سفره څخه به راغله، اول به هغه خپل بت لات ته ورتله، سجده به ورته کول، ځان به د تبرک دپاره پورې مښی، بیا به کورو ته تله. یعنې د مخه تر دې چې کور ته ولاړ سي، د دوی په اصطلاح ربه ته به ورتله. مګر عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې راورسېدی، خلقو یې استقبال وکړي. دی ربه ته نه ورغلی، بلکې خپل کور ته ولاړی. خلق په تعجب کې سوه. بیا یې سره وویل، د اوږده سفره څخه راغلی دی، شاید ستړی وي. یوه ورځ وروسته د عروه دپاره لو مهماني جوړه سوه. د ثقیف ټول مشران ورسره ناست دي. د دوی په دعوتولو و اسلام ته شروع وکړه. هغو د ده په جواب کې بدویل شروع کړه. هغه د ده د رتبې او مرتبې په سبب یې وهل او ټکول ور نه کړه، فقط په بدو الفاظو یې کفایت وکړي. عروه رضی الله تعالی عنه و اسلام ته د دوی د دعوت اراده کړې ده. نور هم غواړي چې په هره طریقه سره وي خپل قوم و اسلام ته دعوت کړي او د اسلام شعائر ښکاره کړي. نو کم وخت چې د لمانځه وخت سو، عروه د خپل کور پر بام وختی او په اذان یې شروع وکړه. د اسلام اذان کوي. د ثقیف
نورو مشرانو زیات صبر نسوای کولی. وبېرېده چې د ده په واسطه به ټول ثقیف مسلمانان سي. نو هغه نورو مشرانو زیات صبر ونه کوي او عروه رضی الله تعالی عنه یې دغه د اذان کولو په وخت کې په غشو وویشتی او شهید یې کړي. عروه ابن مسعود الثقفي رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې شهید سو چې خپل قوم یې د الله جل جلاله و دین او اسلام ته رابلی. اوس د ثقیف مشکلات نور هم ډیر سوه. د طائف څخه د بیرې نسی وتلی ځکه په هر ځای کې مسلمانان سته او موجود دي. نو د طائف خلقو مشوره سره وکړه چې باید څه وکړو. آخر یې پر دې اتفاق سره وکړي چې باید مسلمانان سو. مګر هو اسلام قبلوو خو په شرطو. مسلمانان به زموږ شرطونه قبلوي نو موږ و اسلام ته داخلیږو او شرطونه یې هم په خپل مابین کې سره معلوم کړه چې زموږ شرطونه دغه دي. نو یې یوه ډله د کنانه ابن عبدیالیل په مشرۍ مدینې منورې ته ولیږل. دوی چې مدینې منورې ته نږدې سوه مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه ولیده چې دی هم د ثقیف د قبیلې و. نو یې د دوی استقبال وکړي او دا یې هم وروښول چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ملاقات په وخت کې باید د اسلام سلام ورته ووایاست. خو دوی دا کار ونه کوي بلکې هغه د جاهلیت سلام یې ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ثقیف یا طائف د خلقو په ورتګ خوشحاله سو او د دوی دپاره یې په مسجد کې خیمې ودرولې. دا د دې دپاره چې قرآن واوري او د مسلمانانو لمونځ وویني. د طائف ډله څو ورځې په مدینه منوره کې پاته سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به خبرې کولې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هره شپه د ماخوستن تر لمانځه وروسته د دوی خیمو ته ورتلی او هلته به د خبرو دپاره دونه ورته ولاړ و چې پښې به یې وچې سوې. کله به یې پر یوه پښه تکیه کول او کله پر بله پښه. یو نفر د عثمان ابن ابي العاص په نامه هم دغه د طائف په ډله کې و او تر ټولو په عمر کم و. کم وخت چې به دغه د طائف خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مجلس ته د خبرو دپاره ورتله دی به په خپل ځای کې پرېښاوه چې د دوی سامانونه ګوري. بیا چې به دغه ډله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس څخه راغله او د غرمې په وخت کې به بیده سوه عثمان ابن ابي العاص به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. د دین پوښتنې به یې ځینې کولې او قرآن مجید به یې ځینې زده کاوه. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه د عثمان ابن ابي العاص ورتګ څو واره و څو په دغه موده کې یې د دین ډېر احکام زده کړه. او که به یې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راحت دپاره کور ته تللی دی نو به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او دین به یې زده کاوه. خو دغه خپل حال یې د خپلو ملګرو څخه پټاوه. هغه یې په حال نه خبرول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دین سره د ده علاقه ډېره خوښه سوه او دی هم پر ګران و. څو چې په آخر کې د ثقیف د ډلې وزړو ته اسلام ننوتی. نو یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله موږ اسلام قبلوو مګر په شرطو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل شرطونه مو څه شي دي؟ دوی ویل موږ یو قوم یو چې همیشه سفرونه کوو او په سفر کې د زنا کولو څخه چاره نه لرو. نو د زنا اجازه به راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه دین چې په هغه کې زنا وي هغه دین نه دی. الله جل جلاله فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبیلا. زنا ته مور نږدې کېږي بېشکه چې دغه زنا فاحش کار او بده لار ده. اهل طائف ویل نو نه مسلمانیږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه هم داسې اسلام نه در څخه قبلوم چې په هغه کې د زنا وي. دا ډله ولاړه سوه او بیا یې مشوره سره وکړه. ویل تر زنا به تیر سو. بیا راغله ویل یا رسول الله مسلمانیږو په دې شرط
چې د شراب څښلو اجازه به راکوې، ځکه دغه شراب زموږ د مځکې شربت دی، موږ د هغه څخه چاره نه لرو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل شراب الله جل جلاله حرام کړي دي و هیڅ چاته د هغه د څښلو اجازه نه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر اسلام او د هغه پر احکامو ټینګ ورته ولاړ دی، تر هیڅ شي نه ورتېرېږي. دوی ولاړ سي هلته مشوره وکړي او بیا راسي، خو فایده نه لري. بل وار بیا راغله او ویل یا رسول الله تر هغه نورو خبرو به موږ تیر سو مګر د سود یا ربا اجازه به راته کوې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل بې قید او شرطه به مسلمانېږي. هر هغه شی چې الله جل جلاله حرام کړی دی هغه حرام دی. د الله جل جلاله په دین کې تر هیڅ شي نسم تېرېدلی. اهل طایف بیا ولاړ سوه او پس له مشورې بیا راغله، ویل یا رسول الله اسلام قبلوو صحیح ده، زنا را باندې حرامه که، شراب او سود را باندې حرام که، مګر لمونځ را معاف که، لمونځونه نه کوو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل په هر هغه دین کې چې لمونځ نه وي خیر پکښې نسته. اهل طایف لاړه او پس له مشورې بیا راغله، ویل یا رسول الله اسلام قبلوو، زنا شراب ربا را باندې حرام که، لمنځونه هم کوو، فقط ربه یعنی هغه بت لات هغه چې د دوی معبود بت و مه را باندې حراموه، یوازې لات را پرېږده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل یا والله هیڅ کله به در پرې نږدم، موږ په هیڅ شکل او هیڅ صورت بوتان نه قبلوو او نه پرېږدو. اهل طایف وایي ته زموږ اله ربه نړوې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل هو نړوم او ماتوم یې. دوی بیا ولاړه مشوره یې سره وکړه، ویلې ده چې هیڅ شرط یې نه قبلیږي او څه په وسه هم نه ده پوره، ځکه طائف د هرې خوا محاصره دی. طائف داسې ځای نه دی لکه نورې لرې قبیلې، بلکې طائف و مکې مکرمې ته ډېر نږدې دی او مکه مکرمه هم د مسلمانانو تر تصرف لاندې ده. اهل طائف ولیده چې بې له تسلیمېدو بله لار نه ده پاته. پس له مشورې راغله او ویل یا رسول الله موږ اسلام ته داخلیږو خو فقط دغه یو شرط مو ومنه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل هغه شرط مو څه شی دی؟ ویل هغه دا چې ربه لات هغه د دوی بت موږ نه نړوو، بل څوک به نړوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل هو دا شرط مو منم، بل څوک به در ولېږم چې ویې نړوي. بیا نو د طائف ډلې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه د تلو اجازه واخیسته. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم اجازه ورکړه، د دوی عزت یې وکړي او په ښه طریقه سره یې رخصت کړه او د دوی امیر یې عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه وټاکئ، ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اسلام پر زده کولو د هغه حرص ولیدی او په دغه وخت کې د قرآن مجید څو سورته هم په یاد کړي وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دوی پسې یوه ډله د هغه ربه یا لات د نړولو او ماتولو دپاره ورولېږل چې د دغه ډلې مشر خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او په دې ډله کې مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه، ابو سفیان ابن حرب رضی الله تعالی عنه هم وه چې هغه د دوی رب ورونړوي. د ربه د نړولو په وخت کې د طائف ښځې راووتې او پر هغه خپل معبود یې په حسرت سره ژړل چې نړول کیږي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه کلنګ واخیستی او خپلو ملګرو ته یې وویل والله نن ورځ به مو پر سقیف وخندوم. نو هغه د بت د خونې دروازې ته چې یې اول کلنګ ورسره کوي خپل ځان یې پر مځکه واچاوه او لغړي. یو وار په اهل طائف کې نارې سوې چې الله مغیره ورک کړي او ربه ووژي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه بیرته جګ ودرېدی او ویل الله مو خوار که، دغه بت د برې او کودر کې دی. او بیا یې د هغه خونې دروازه ووهل او ماته یې کړه. د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه کلنګ په لاس کې دی
او بت وهي. هر واری چې پر وکي ابو سفیان د هغه ښځو د غم او ژړا پیښې کوي او د هر واري سره و دغه بت ته وایي آهن لک واهن لک. د طائف خلق ویل اوس ورته ګوري که ربه ونړاوه نو موږ اسلام ته داخلیږو او که ربه دی ووژي نو اسلام نه قبلوو، دوی سره پرېږدي. اوس نو ټول اهل طائف او ثقیف سره راټول سوي دي و مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه ته ګوري چې څه ورته پیښیږي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د بت په وهلو او نړولو شروع وکړه او هغه یې د دوی په حضور مات او ټوک ټوک کړي او د دوی هغه اله او معبود یې ورمات کړي چې په سوو کلو یې د هغه عبادت کړی و. کم وخت چې ربه یا لات مات او ونړول سو نو اهل طائف ټول و اسلام ته داخل سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه دعا قبول سوې وه چې ویل اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم. اوس نو د عربو لوی لوی قبیلې اسلام ته داخل سوې چې د هغې جملې څخه یو هم د ثقیف قبیله وه. ستا به په یاد وي دا هغه ثقیف یا اهل طائف دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت دپاره هلته ورغلی و او دوی یې په ډېره بده طریقه سره استقبال وکړي او په ډېره بد اخلاقي سره د خپله ښاره څخه وایستی. خپل کوچنیان او ناپوهان یې امر کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډبرو ولي او پسخندونه په وهي. پر مبارکو پښو یې په ډبرو ویشتی او د ده علیه الصلاة وسلام د پښو څخه وینې بهېدلې. دا هغه ثقیف دی او نن ورځ مدینې منورې ته ورغله د الله جل جلاله دین ته په صداقت او اطاعت سره داخل سوه. ستا به په یاد وي په کومه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طائف څخه بیرته مکې مکرمې ته تلی، زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری و او ورته ویل یا رسول الله ته څنګه مکې ته ورځې او دوی ځینې ویستلې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جواب کې ورته وویل یا زید الله جل جلاله د دغه مشکلاتو څخه د وتلو لار او مخرج پیدا کوي او الله جل جلاله د خپل دین ناصر او د خپل نبی علیه الصلاة وسلام غالبه کوونکی دی. نو ورونو دغه نن ورځ چې تاسې دغه د طائف مسلمانېده وینئ او مخکې مو د مکې مکرمې فتح ولیده، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه قول او هغه خبرې تصدیق دی. دا هغه طائف دی او هغه مکه ده او نورې هم ډېرې قبیلې په ډلو ډلو و اسلام ته داخلې سوې. محترم ورونو اوس چې د هجرت 8 کال پای ته رسېدلی دی او د هجرت 9 کال شروع او داخل سوی دی و دغه 9 کال ته د هجرت عام الوفود ویل کیږي، یعنی د ډلو کال. وفد په عربي کې وډلې ته وایي او وفود جمع د وفد ده. او دغه کال ته ولې عام الوفود ویل کیږي؟ هغه په دې سبب کوم وخت چې مکه مکرمه فتح سوه او قریش و اسلام ته تسلیم سوه، حوازن شکست وخوړی، طائف هم فتح سو، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سیطره پر ساحل غربي پوره او ټینګه سوه. هغه بوتان چې خلقو یې عبادت کاوه مات او ونړول سوه. د جزیرة العرب پاته ټولو قبیلو ته د اسلام د کامیابۍ خبر ورسېدی. دلته نو د شاوخوا څخه خلق را شروع سوه، مدینې منورې ته راځي او د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخلیږي. ډله پس له ډلې و مدینې منورې ته راځي او مسلمانیږي. اوس نو موږ په اختصار سره دا ویلی سو د کومه وخته څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړي، موږ ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او وخت په پرله پسې غذاو او په پرله پسې سریو سره تېرېدی. ټوله وخت یې د دعوت او جهاد دپاره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جزیرة العرب پر ډېره حصه تسلط پیدا کړي او د جزیرة العرب ډېر خلق
مسلمانان سوه. د هجرت په 8 کال کې مکه مکرمه فتح سوه. حوازن په هغه لوی جنگ کې چې د حنین جنگ و ماته وخوړه. د حوازن هغه کسان چې د حنین په جنگ کې وتښتېدل د مسلمانانو د طرفه تعقیب او په طائف کې محاصره سوه، مګر د الله جل جلاله د طرفه د طائف د فتح اجازه نه وسوې، نو طائف نسو فتحه او مسلمانانو د ذوالحجې په میاشت کې د عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه په مشرتابه حج ادا کړي. د هجرت 8 کال په دغه واقعاتو سره پای ته ورسېدی او بیا د هجرت 9 کال داخل سو، هغه کال چې د سیرت په کتابو کې عام الوفود ورته ویل کیږي، هغه چې د مسلمانېدو دپاره پرله پسې ډلې مدینې منورې ته راتلې. د هجرت د 9 کال د رجب په میاشت کې د تبوک غزا پیښه سوه، مګر هغه ډلې چې مدینې منورې ته د اسلام راوړلو دپاره راتلې ډېرې زیاتې ډلې راغلي دي او مؤرخینو د تاریخ په کتابو کې د دغه ډلو دقیق تاریخ یعنی د ورځې او میاشتې معین تاریخ نه دی ذکر کړی، خو یقیني خبره دا ده چې ځینې ډلې د تبوک تر غزا د مخه راغلي دي او ځینې ډلې د تبوک تر غزا وروسته راغلي دي او د تبوک غزا د هجرت د 9 کال په مابین کې وه چې د رجب میاشت وه. نو اول به د تبوک د غزا بیان درته وکم او بیا به د ډلو بیان وکړو، ځکه د ډلو معین تاریخ لکه د مخه چې مو وویل نه دی معلوم. خو بیا هم د کعب ابن زهیر ابن سلما د اسلام قصه په یقیني ډول سره د هجرت د 9 کال په شروع کې وه چې هغه قصه داسې ده. کعب ابن زهیر په خپله شاعر او د عربو د هغه مشهوره او لوی شاعر زوی دی، خو دی مشرک و او په اشعارو کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذم او حج وویل. خو په عین وخت کې د دغه کعب ورور بجیر ابن زهیر مسلمان و، نو دغه مسلمان ورور و هغه مشرک کعب ته لیک او رساله ورولېږل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ټولو شاعرانو په وژلو امر کړی دی کم چې په اشعارو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بد او ذم ویلی وي، بې له هغو کسانو څخه چې اسلام ته داخل سي او توبه وکاږي، هغو ته عفو کوي. نو زما و تا ته دغه نصیحت دی چې مدینې منورې ته مسلمان او توبه کوونکی راسه نو به خلاص سي، کنه نو د خپل ځان د ژوندي پاته کېدو د پاره دی بل ځای وګوره، په جزیرة العرب کې ژوند نسی کولی. کعب یوازې دا نه چې د ورور نصیحت یې نه کوي قبول، بلکې په جواب کې یې داسې اشعار ورولېږل چې په هغه کې یې خپل ورور په مسلمانېدو ملامتاوه چې ته و داسې دین ته ور اوښتی یې چې نه دې پلار او نه دې مور پر هغه دین وه او نه دې ورور پر هغه دین دی. بجیر رضی الله تعالی عنه دغه د مشرک کعب اشعار و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قهر سو او د کعب په وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.